غواړه ما پناه د آخرت سرو لمبو څخه، غواړه ما پناه د آخرت سرو لمبو څخه. محترم اوریدونکو، ستاسو پام راوړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د جهنم د پیژندلو و خپرونو ته. د جهنم پیژندل د شیطان د فریبو څخه، غواړه ما پناه د آخرت سرو لمبو څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو، د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع جهنم یا دوزخ وپیژنئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې به څه مقدماتي خبرې تاسو ته وړاندې شي. انشاءالله په نورو خپرونو کې بیا په اصل مطلب باندې تفصیلي بحث کوو. له هغې ورځې چې انسان د مړو اوبو له درشل څخه انساني بڼې ته ننوځي او انسان وبلل شي، د ده په مخ کې څلور نور پړاوونه شته دي چې د ژوند او مرګ په ذریعه ورسره انسان مخامخ کیږي. لومړني درې پړاوونه تیریدونکي او څلورم یې دائمي او ابدي دی. لومړی پړاو هغه دی چې انسان یې د مور په رحم کې تیروي. انسان د خپل هغه لومړني پړاو په سر کې مړ وي، خو وروسته بیا ژوند پیل کړي. دې دورې ته د رحم ژوند وایي او دا تر ټولو د معصومیت او بېګناهي دوره ده چې په زوکړه سره پای ته رسیږي. دویم پړاو دا دی چې انسان دنیا ته سترګې وغړوي او د دنیا له رنګینو سره مخ شي. د دې پړاو په لومړیو کلونو کې هم انسان معصوم او بېګناهه بلل کیږي، تر څو چې بلوغ ته رسیږي او د مکلفیت دوره یې پیل کیږي او پاتې نور ژوند یې د تکلیف او مسئولیت په کړۍ کې تیریږي. دې پړاو ته عام تر د دنیا ژوند ویل کیږي چې په مړینې سره پای ته رسیږي. دریم پړاو له مرګه وروسته وختونه دي چې پر انسان تیریږي. موږ ورته د قبر دوره وایو او د شریعت په اصطلاح کې هغه ته عالم برزخ ویل کیږي، چې د دنیا او آخرت ترمنځ یوه وقفه او دمه ده. په دې دوره کې که څه هم عام طور انسان خپل غوښن بدن له لاسه ورکوي، خو هر څه چې تیریږي هغه د ده له روح سره بشپړ تړاو لري. په دې پړاو کې انسان ته په ظاهره مړ ویل کیږي، خو هلته یو بل ډول ژوند پیلیږي چې عقل د هغې صحیح درک نشي کولی او نه د دنیا د ژوند سره هغه پرتله کیږي. دا پړاو له مکلفیت او مسئولیت څخه خالی دی، ولې د تیر ژوند پر بنا د جزا او سزا ځینې څپې د انسان روح اغیزمن کوي او د تیر ژوند په اړه څه ناڅه پوښتنې همدارنګه په دې ځای کې ترسره کیږي او د حساب او کتاب د دوسیې نقل هم ورسره یو ځای کیږي. دا پړاو انسان ته د آخرت د ژوند لپاره د پال په بڼه درک ورکوي. په دې اعتبار ورته د آخرت له منزلونو لومړی منزل ویل کیږي. دا پړاو د خپلې هوساینې او سختي په اعتبار پر انسان باندې ډیر اوږد او یا ډیر لنډ تمامیدلی شي او په آخر کې د قیامت په پیل او د حشر په هر رنګه اعلان سره دا ژوند هم پای ته رسي. څلورم پړاو هغه د آخرت او د قیامت دی چې انسان ته پکې د دنیوي ژوند د هر راز عقیدې او عمل له بشپړې جزا یا سزا سره مخامخ کیدل حتمی او ضروري دي. البته که الهي بښنه د چا ننګه وکړي نو بیله خبره ده د آخرت ژوند تلپاتې او ابدي ژوند دی چې ښې او بد د انسان تر تصور لوړې دي او یوازې د قرآن او حدیث په ژبه یې بیلابیل اړخونه څیړل شوي او د هغوی په استناد ورڅخه ډیرو کتابونو بحث کړی دی. خو موږ به انشاءالله په دې خپرونو کې صرف د دوو پړاوونو څخه بحث کوو.
یو د برزخ او بل د قیامت. د برزخ پړاو به زموږ په خپرونو کې د هغې څېړل لنډ وي، خو اصلي هدف به زموږ هغه د قیامت پړاو وي. قدرمنو اوریدونکو، الله رب العزت د هر انسان لپاره په آخرت کې 2 ځایونه تیار کړي دي، یو جنت دی او بل دوزخ. که څوک ښه کارونه کوي او له ایمان سره له دنیا ولاړ شي، هغه ته به الله رب العزت د جنت غوندې ښکلې او ښایسته مکان ورکوي. او که څوک په دنیا کې له ایمانه بې برخې شو او یا یې ایمان راوړی وي خو د غفلت او بېباکي له کبله په ګناهونو کې ونښت او له توبې پرته مړ شه، هغه ته به د جهنم په څیر بد او ناوړه مکان الله ورکوي. دوزخ هغه ځای دی چې الله رب العزت د مجرمانو د سزا لپاره جوړ کړی، او جنت هغه ځای دی چې الله رب العزت خپلو دوستانو ته د انعام او میلمه پالنې لپاره جوړ کړی دی. اوس نو قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د ژوندانه په ترتیب پورې اړه لري چې د جنت په لاره ځو او که د جهنم په لاره. علما لیکي چې ستاسو هر قدم یا تاسو جنت ته نږدې کوي یا ستاسو هر قدم تاسو جهنم ته نږدې کوي. که تاسو قدم د الله رب العزت د حکم پر ځای کولو لپاره پورته که نو تاسو به جنت ته نږدې کیږئ، او که خپل قدمونه هم د ګناهونو لپاره پورته که نو تاسو به دوزخ ته نږدې کیږئ. زموږ د ژوند له ترتیب څخه درک لګیږي چې موږ په کومه لار روان یو. دواړې لارې پوره روښانه دي. په یوه لاره کې په سنتو عمل کیږي، په پرده کې ژوند کیږي، د پاکلمني خیال ساتل کیږي، ریښتونی او د غوره اخلاقو ژوند کیږي. داسې خلک د جنت په لاره سم دم روان دي. په دویمه لاره کې ژوند بې پردې وي، بې حیایي کیږي، همدارنګه د فلمونو، د سندرو، د سروزونو او په ډول ډول ګناهونو کې د مصروفیت ژوند وي. یو بله خوا اړیکې جوړیږي. انسان د خپلو نفسي غوښتنو او شهوتونو په پوره کولو کې بدمسته او د آخرت له خوا څخه بیخي غافل او بېغمه اوسي. دا نو د جهنمیانو ژوند دی. نو قدرمنو اوریدونکو، تاسو خوښ کړئ. اوس نو پرېکړه پر موږ پورې اړه لري چې کومه ځای او کومه ودانۍ د ځان لپاره غوره کوو او د خپل ژوندانه په مزل کې د کوم یوه په لور ګام وچتو. که له یوې مېرمنې او له یوې خور څخه پوښتنه وشي چې ته خو یوه ودانۍ اخلې، دلته 2 ودانۍ دي، که ووایه کوم یوه دې خوښه ده؟ په یوه ودانۍ کې ګلبن شته، باغونه شته، ګلان او میوې شته، خدمت کوونکي او نوکران شته، همدارنګه له ملغلرو څخه جوړې غټې کوټې شته، خوشبویي لري، د عسلو، شرابو او د شیدو اوبه روانې دي، همدارنګه د دې ویالې پکې روانې دي. د مور، پلار، خاوند، بچیانو، د خویندو او ورونو او د ټولو خپلوانو له ځان سره کولو واک او اختیار به لرې. هلته به له الله او له انبیاو کرامو سره لیده کاته کوې. ستا هره غوښتنه به د سترګو په رپ کې پوره کیږي، خو د هغه مکان، ځای او بیه او قیمت دا دی چې ته به خپل ټول ژوند د الله رب العزت د احکامو او د رسول الله د ارشاداتو په رڼا کې تیرې، ګناه به نه کوې. دویمه ودانۍ توره تیاره کوټه ده، همدارنګه په هغه کې ډېرې سختې ویرونکې ملائکې تا ته راځي او ستا نه پوښتنې کوي. د تالندې او برېښنا غږ به وي. هلته به یوازې نه به خاوند در سره وي، نه به د خپل بچیان در سره وي، نه به مور او پلار در سره وي، نه به خپلوان در سره وي. هلته به وږې او تږې، تل به په خولو کې خټۍ، رنګ به دې تک تور او سترګې به دې شنې وي، بدبویه جامې به دې اغوستې وي، او په اور کې به تل تر تله اوړې را اوړې او بیا دې راوتل هم نشته. خو د دې دویمې ودانۍ لپاره شرط دا دی چې ته فقط 50 کاله که مزې چړچې ترسره کړه او خپلې ټولې غوښتنې دې پوره کړه. اوس دا ووایه چې په دې دواړو ودانیو کې دې کوم یوه خوښه ده؟ معلومه خبره ده قدرمنو اوریدونکو، دغه میرمن او دغه خور چې څه ناڅه عقل لري هغه به ووایي چې زه اوله ودانۍ خوښوم، ځکه زه په دنیا کې بې خاونده، بې بچیانو او همدارنګه بې خپلوانو ګزاره نشم کولی. نو هلته به په هغه تیاره او ناوړه کور کې څنګه ژوند وکړم؟ زه له مور او پلار څخه د لرېوالي فکر نشم کولی او زه به هیڅکله هغه ځای ته ولاړه نشم چې زه پکې له هر څه بې برخې کیږم. نو د هر انسان زړه غواړي چې زه د الله په نزدیکیت سره جنت ته ولاړ شم او هلته خپلې ټولې غوښتنې بشپړې کړم.
او دا هله چې موږ د الله رب العزت اوامرو او د الله رب العزت احکامو ته غاړه کیږدو که د خپل ژوند په غفلت کې تیر کړو د دنیا په مادیاتو باندې موږ دوکه شو صرف د دنیا محدود ژوند موږ ژوند وګڼو نو بیا به هغه توره کوټه زموږ ځای وي الله په عذابونو کې به ګرفتار یو الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د الله رب العزت په اوامرو او په احکامو باندې عمل وکړو نو قدرمنو اوریدونکو موږ باید په خپل ژوند کې آخرت مخې ته کیږدو او د هغه له اړتیاو سره سم خپل ژوند ته ترتیب ورکړو ځکه د دوزخ د عذاب زغملو حوصله په هیچ چا کې نشته زموږ په معمولي تودو اوبو هم تنده نه ماتیږي نو د دوزخ اوبه خو ډېرې ګرمې دي موږ د دوو کسانو په مخ کې هم رسوایي او شرمندګي نشو زغملی د قیامت په ورځ به د ټول مخلوق په وړاندې خجالت او رسوایي څنګه پر ځان راوړو ضروري خبره دا ده چې له الله رب العزت څخه جنت وغواړو او له دوزخ څخه یې پناه وغواړو دا هغه دعا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته راښودلې اللهم انی اسألک الجنه واعوذ بک من النار یا الله زه در څخه د جنت غوښتنه کوم او له دوزخ څخه دې پناه غواړم نو کله چې موږ او تاسې دا دعا کوو نو بیا به د خپل ژوند ترتیب ته هم بشپړه پاملرنه کوو ځکه باید موږ او تاسو پر کاغذ باندې د هغو ګناهونو چې انسان یې کوي یو لست جوړ کړو او ښه په تنهایي کې هغه لست مخې ته کیږدو او غور او فکر وکړو چې په کومو ګناهونو موږ اخته یو او له کومو څخه الله پاک ساتلی له کومو ګناهونو څخه چې خلاص کړو پر هغو الله پاک ته شکر ادا کړو او په کومو ګناهونو چې اخته یو هغه یوه یوه نښاني کړو او د هغو څخه توبه وباسو کله چې موږ له ټولو ګناهونو څخه توبه وکړو نو زموږ او د الله ترمنځ روغه جوړه وشوه الله رب العزت به زموږ زاړه ګناهونه معاف کړي او د راتلونکو عملونو اجر به مو زیات کړي دا د الله رب العزت لار لکه څرنګه چې موږ په پټه پټه ګناهونه کوو دا راز باید په تنهایي کې خپلې ګناهوې رایادې کړو او پټ پټ الله ته وجاړو او د الله رب العزت نه بښنه وغواړو نو قدرمنو اوریدونکو تر څو چې انسان ګناهونه خوشې نه کړي تر هغو یې د الله رب العزت نزدېکیت او قرب نه په برخه کیږي باید ښه ځان پوه کړو چې الله رب العزت پاک دی او ګناهونه ناپاکي او مرداري ده د چا پر بدن چې د ګناهونو نجاست او مرداري وي هغه الله رب العزت ته نږدې کیدلی نشي له هغه سره د نزدېکیت لپاره له ګناه څخه پاکوالی ضروري دی که موږ قدرمنو اوریدونکو له وړو او یا د غټو ګناهونو څخه هر څومره کوو په هغې اندازه له الله رب العزت څخه موږ لرې کیږو او څومره ګناهونه چې موږ پرېږدو په هغه اندازه موږ الله رب العزت ته نږدې کیږو او کله چې له ټولو توبهګار شو نو د الله رب العزت سره به موږ نږدې شو الله به موږ ته بښنه وکړي نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې واړه او لوی ګناهونه ټول پرېږدو تر څو چې د الله رب العزت قرب او نزدېکیت موږ ته نصیب شي نور به مو اورو قدرمنو اوریدونکو خو د یوې دمې نه وروسته وای باشعوره ځان ته لاره ځینې ورکه ده وای باشعوره ځان ته لاره ځینې ورکه ده غواړي د خلاصون په لاس جوړ سو بتخانو څخه غواړي د خلاصون په لاس جوړ سو بتخانو څخه امیش غوره خدای د شیطان د فریبو څخه قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ یو ځل جبرائیل علیه السلام ښیرا او بددعایي وکړه او دا یې ویلې هغه څوک دې برباد شي چې د رمضان میاشتې پیدا کړه خو بښنه یې ترلاسه نه کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم در هغه په دعا باندې آمین وویل دا ډیره مهمه خبره ده که د کمې مور نالایقه بچي ته څوک ښیراوې کوي مور یې دا نه خوښوي چې آمین پرې ووایي خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره له دې چې پر خپل امت تر مور او پلار ډیر مهربانه دی در جبرائیل علیه السلام په دعا باندې د آمین ټاپه لګوي له دې څخه معلومه شوه قدرمنو اوریدونکو چې د روژې په مبارکه میاشت کې چې انسان الله ته زاري وکړي
او په اخلاص سره توبه وباسي دې انسان ته به الله بخښنه کوي. خو چې دی بیا هم له بخښنې بې برخې شي معلومه ده چې دی اصلي بدمرغه او بې برخې دی. نو ځکه نبي علیه الصلاة والسلام د هغه په اړه آمین وایي. دا د ډېر افسوس خبره ده چې یو خو زموږ د ګناه پیټې پر سر وي او بل د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په آمین سره د جبرائیل علیه الصلاة والسلام دعا هم ولګېده. نو زموږ حال به څه شي؟ نو ځکه چې د چا بخښنه وشوه د رمضان اوله ورځ د هغه لپاره اختر دی او د چا چې بخښنه په برخه نه شوه د رمضان اوله د ده لپاره وعید یعنی د دوزخ زیری دی. الله رب العزت دې موږ ته د سمې لارې هدایت وکړي او الله رب العزت دې موږ نه د دین او د نیکو اعمالو خدمت واخلي. حضرت ابي هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل په هغه ذات مې د قسم وي چې زما روح د هغه په واک کې دی که تاسو په هغه څه خبر وئ چې زه پې خبر یم نو تاسو به ډیر ژړل او لږ به مو خندل او په بل روایت کې راځي چې تاسو به د خپل کورونه پریښي وئ او هرومرو به تاسو د غرونو او ځنګلونو خواته تللي وئ. همدارنګه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې کله حضرت عثمان به په قبرونو تېرېده نو مبارک به دومره ژړل چې مبارکه ږیره به یې په اوښکو لنده شوه. له حضرت عثمان څخه پوښتنه وشوه ستا په مخ کې د جنت او دوزخ یادونه کیږي ته نه ژاړې او له قبر څخه جاړې. نو حضرت عثمان وفرمیل چې رسول الله ویلي دي چې قبر د آخرت له منزلونو څخه یو منزل دی. که دلته څوک کامیابه شو نو راتلونکي منزلونه تر دې ډیر آسانه دي او که دلته ناکامه شو نو راتلونکي منزلونه تر دې ډیر سخت دي. او د حضرت عثمان رضی الله عنه دا هم ویلی دي چې رسول الله وفرمیل ما چې څومره ویرونکي منظورونه لیدلی دي قبر تر هغه سخت ویرونکی دی. دا ټول به دې قبر ته ورځو قدرمنو اورېدونکو که شا وي که ګدا وي که عالم وي که جاهل وي که زموږ ورونه وي که خویندې وي ټول به هلته ورځي او الله به زموږ نه پوښتنې کوي چې من ربک ما دینک او همدارنګه دا به هم پوښتنه کوي چې من نبیک ستا رب څوک دی او ستا دین کومه دین دی او ستا نبی څوک دی. نو که انسان په دنیا کې خپل ژوند د الله رب العزت د اوامرو په رڼا کې تیر کړی وي تل لپاره د الله احکامو ته غاړه ایښې وي نو هغه به هغه ملکو ته چې الله رالیږلي مثبت ځواب به ورکړي چې زما رب الله دی زما دین اسلام دی او زما پیغمبر محمد رسول الله دی. خو هغه څوک چې د دنیا په محدود ژوند باندې دوکه شوي خپل ژوند یې په منکراتو فجایعو او فسادونو کې تیر کړی وي هلته به بیا د الله ملکو ته ځواب نشي ویلی. دا به وایي چې لا ادري زه نه پوهېږم چې رب څه ته وایي زه نه پوهېږم چې دین څه ته وایي او زه نه پوهېږم چې نبي څه ته وایي. الله دې موږ وساتي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیان کوه نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورڅخه پوښتنه وکړه یا رسول الله هغه وخت به زموږ دماغ پر ځای وي زموږ عقل او حواس به کار کوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل عقل او حواس به داسې سم وي لکه اوس چې دي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویل چې نو انشاء الله چې موږ به کامیاب شو. دا خو د عمر حوصله وه او ویلی شو چې کامیاب به شو خو د اندېښنې ځای دی چې په داسې نااشنا وطن کې د نااشنا مخلوق په وړاندې چې هیڅ غمخوار او مرستندوی دې نه وي چې سړی پوه کړي یا ورته ښوونه وکړي یا د هغه په ملتیا کې سړی زړور شي نو خدای خبر چې څنګه به جواب ورکوو. که څه هم دا بیخي ساده پوښتنې دي هر مسلمان ته ښې معلومې دي او په دې خبره پوخ ایمان لري خو دا چې په دنیا کې د هغو په تګلاره پوره عمل نه دی کړی او له هغو سره پوره وفا نه ده کړې او بېلابېل ګناهونه یې ترسره کړي نو کیدلی شي چې تر تاثیر لاندې راشي او هغه شی چې ده ته یاد دي هغه ترې نه هیر شي او ګټلې لوبه وبهلي. نو راشي په دنیا کې د الله اوامرو ته غاړه کیدئ د الله احکامو ته غاړه کیدئ د اسلام مقدس دین چې کومه پیغام تاسو ته راوړی هغه ومنئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات او لارښوونې ومنئ هلته به انشاءالله بیا کامیاب یاستئ. دا پوښتنې به د ټولو نه کیږي چې ستا رب څوک دی د ستا دین کومه دین دی او ستا نبي څوک دی. خو په دنیا کې چې چا ژوند د الله د اوامرو موافق تیر کړی منکرات او فجایع پریښې وي د دنیا په محدود ژوند باندې نه وي دوکه شوی
هلته به ډیر په اوچت آواز سره الله ته ځواب ورکوي چې زما رب الله دی، زما دین د اسلام دین دی، ځکه زه په دې کې پیدا شوی یم او اسلام چې کومه پیغام ما ته راوړی و چې ځان د منکراتو د فجایعو د بدو نه وساته، ما هغه منلی و، نو زما دین اسلام دی او زما نبی محمد رسول الله دی، ځکه چې کوم قرآن هغه موږ ته پریښی و ما هغه لسته او په هغه باندې مې عمل کوه او د رسول الله په ارشاداتو کې چې څه پیغامونه موږ ته ول هغه مې په خپل ژوند کې عملي کړي دي. نو الله به ورته ووایي چې قد صدق عبدي، زما بنده رښتیا وویل، فافرشوه من الجنه والبسوه من الجنه، د دې قبر هم یو باغ د باغونو د جنت نه جوړ کړئ او همدارنګه د جنتیانو جامې راوړئ، دې ته په قبر کې ور واغوندئ. رسول الله فرمایي چې د دې قبر به الله دومره لوی کړي تر څومره چې د دې د سترګو نظر لګیږي، او په بل روایت کې راځي چې 80 ګزه په 80 ګزه کې به الله د دې قبر فراخ کړي. خو کوم انسان چې د دنیا په لنډ ژوند باندې دوکه شوي وي او تل لپاره د خپل ژوند په منکراتو، په ګناه، په فساد او په فتنه کې تیروي، آخرت او د الله حساب، د الله کتاب تینه ویر وي، نو هلته چې د دې نه پوښتنه کیږي چې من ربک، ما دینک، من نبیک، هغه به ټول دا وایي چې لا ادري، زه نه پوهېږم چې رب څه ته وایي، دین څه ته وایي او نبی څه ته وایي، ځکه دی د الله احکام او امر تر پښو لاندې کړي ول. هغه د دنیا ژوند دوکه کړی او په فساد کې اخته و، دین چې کومه پیغام دې ته راوړی و هغه پیغام باندې دې عمل نه و کړی، رسول الله چې کومه لارښوونه دې ته کړې وه هغه یې تر پښو لاندې کړې وه، بس هغه د فساد ژوند خوښ کړی و. نو دلته به وایي چې لا ادري، زه نه پوهېږم، نو الله به وایي چې ان کذبه، دې دروغ ویلې، ټکی ته عبدین نه وایي دلته الله، او الله به ملک ورته ووایي چې فافرشوه من النار والبسوه من النار، قبر یې یوه کنده د جهنم د کندو نه جوړه کړئ او دې ته د جهنمیانو جامې دلته په قبر کې ور واغوندئ، او تر آخرت ورځې پورې به د الله په عذاب کې ګرفتار وي. الله دې په موږ باندې رحم وکړي، الله دې موږ ته د نیکو اعمالو هدایت وکړي، زموږ خویندې ورونه دې الله په دین باندې پابند کړي. دا ټولې ورځې موږ پسې را روانې دي، راشئ د هغې ورځې لپاره تیاری وکړئ. قدرمنو اوریدونکو، انشاءالله په اصلي موضوع چې دوزخ وپېژنئ په دې باندې به په نورو خپرونو کې غږیږو. نو دا وې زموږ تمهیدي او مقدماتي خبرې چې ستاسو ګرانه حضور ته وړاندې شوې، تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو ګرانه حضور ته راځم. تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. مینا محبت عبادت لا درجه لري، مینا محبت عبادت لا درجه لري، ښکاري دا و ماته د مهمو کتابو څخه، ښکاري دا و ماته د مهمو کتابو څخه، ومیش غور خدای د شیطان د فریبو څخه، ومیش غور خدای د شیطان د فریبو څخه، غواړم پناه د آخرت سرو لمبو څخه، غواړم پناه د آخرت سرو لمبو څخه، غواړم پناه د آخرت سرو لمبو څخه. محترم اوریدونکو، ستاسو پام راوړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د جهنم د پیژندلو و خپرونو ته. د جهنم پیژندل د شیطان د فریبو څخه، غواړم پناه د آخرت سرو لمبو څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع
جهنم یا دوزخ وپیژنئ. قدرمنو اورېدونکو، په نننۍ خپرونه کې به څه مقدماتي خبرې تاسو ته وړاندې شي. انشاءالله په نورو خپرونو کې بیا په اصل مطلب باندې تفصیلي بحث کوو. له هغې ورځې چې انسان د مړو اوبو له درشل څخه انساني بڼې ته ننوځي او انسان وبلل شي، د ده په مخ کې 4 نور پړاوونه شته دي چې د ژوند او مرګ په ذریعه ورسره انسان مخامخ کیږي. لومړني 3 پړاوونه تیریدونکي او 4م یې دائمي او ابدي دی. لومړی پړاو هغه دی چې انسان یې د مور په رحم کې تیروي. انسان د خپل هغه لومړني پړاو په سر کې مړ وي، خو وروسته بیا ژوند پیل کړي. دې دورې ته د رحم ژوند وایي او دا تر ټولو د معصومیت او بېګناهي دوره ده چې په زوکړه سره پای ته رسیږي. دویم پړاو دا دی چې انسان دنیا ته سترګې وغړوي او د دنیا له رنګینو سره مخ شي. د دې پړاو په لومړیو کلونو کې هم انسان معصوم او بېګناهه بلل کیږي، تر څو چې بلوغ ته رسیږي او د مکلفیت دوره یې پیل کیږي او پاتې نور ژوند یې د تکلیف او مسئولیت په کړۍ کې تیریږي. دې پړاو ته عام تر د دنیا ژوند ویل کیږي چې په مړینې سره پای ته رسیږي. دریم پړاو له مرګه وروسته وختونه دي چې پر انسان تیریږي. موږ ورته د قبر دوره وایو او د شریعت په اصطلاح کې هغه ته عالم برزخ ویل کیږي، چې د دنیا او آخرت ترمنځ یوه وقفه او دمه ده. په دې دوره کې که څه هم عام طور انسان خپل غوښن بدن له لاسه ورکوي، خو هر څه چې تیریږي هغه د ده له روح سره بشپړ تړاو لري. په دې پړاو کې انسان ته په ظاهره مړ ویل کیږي، خو هلته یو بل ډول ژوند پیلیږي چې عقل د هغې صحیح درک نشي کولی او نه د دنیا د ژوند سره هغه پرتله کیږي. دا پړاو له مکلفیت او مسئولیت څخه